لپاره همدا دین غوره کړی دی. له دې امله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. او آیا تاسې هغه وخت حاضر وئ چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتېده؟ د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړه: بچیانو، له ما وروسته به تاسې د چا بندګي کوئ؟ هغو ټولو په ځواب کې وویل: موږ به د همغه یوه خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم، اسماعیل او اسحاق په خدایي منلی دی، او موږ همغه ته غاړه ایښودونکي یو. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغوی څه کسانو چې تیر شول، څه چې هغو ګټلي دي د هغو لپاره دي، او څه چې تاسې ګټئ هغه ستاسې لپاره دي. له تاسې نه به د دې پوښتنه ونه شي چې هغو څه کول. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يهوديان وایي یهودیان شئ نو سمه لاره به ومومئ. عیسایان وایي عیسایان شئ چې هدایت درته وشي. دوی ته ووایه نه، بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک و او ابراهیم له مشرکانو نه نه و. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانانو وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی، او هغه چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او د یعقوب ذوات ته راغلی، او هغه چې موسی، عیسی او نورو ټولو پیغمبرانو ته د هغو د رب له لورې ورکړی شوی و. موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو، او موږ الله ته سر ټیټوونکي یو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بیا که هغوی همغسې ایمان راوړ لکه چې تاسې راوړی دی، نو سمه لاره یې وموندله، او که له هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځیلیتوب یعنې شقاوت کې نښتي دي. له دې امله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسې د ملاتړ لپاره کافي دی. هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهیږي. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وایه د الله رنګ غوره کړئ، د هغه له رنګ نه به ښه د چا رنګ وي، او موږ د همغه بندګي کوونکي یو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ای پیغمبره، دوی ته ووایه آیا تاسې د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ؟ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسې. زموږ عملونه زموږ او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي، او موږ خپله بندګي یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب
كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا آیا ستاسې وینا دا ده چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او د یعقوب زوجات ټول یهودیانو یا نصرانیانو؟ ووایه تاسې ډېر ښه پوهېږئ که الله له هغه چا نه به لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لوري هغه ته د یوې شاهدۍ ذمهواري ورله غاړې شوې وي او هغه پټه کړي. ستاسې له حرکتونو څخه خو الله ناخبره نه دی. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغوی څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره وو او ستاسې ګټلي ستاسې لپاره، د تاسې نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونه شي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.